پاکستان کې یو هلاک په خپلې سکه خور 4 ورځې جنسي تیری کړی دی. دوستانو که غواړئ چې پوه شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. پښتون ټایم یوټیوب چینل کې مو په سلامونو هرکلی کوم. نجلۍ وایي چې ورور به مې تل را سره ښه چلند درلود، هیڅکله به یې هم راته بده خبره نه کوله، خو همیش به کور ته ناوخته راتلل. د مور او پلار نصیحتونو او خبرو به هیڅ تاثیر نه پرې کول، تل به یې د خپل زړه منله. یوه ورځ مې ورته وویل وروره ولې داسې کوې، ولې له دې بدو کارونو څخه لاس نه اخلې او هم خپل او هم زموږ ژوند بربادوې. څو نورې خبرې مې هم ورته په ترخه لهجه کې وکړې، نو همغه و چې ورور مې راباندې په غوسه شو او ګزار یې راباندې وکړ. زه یې په دې کار ډېره خفه شوم او هیڅ مې ورسره خبرې نه کولې، ان تر دې چې د ده مخ ته به مې هم نه کتل. څو ورځې وروسته مې ورور بخښنه وغوښتله او راته یې وویل چې زه په خپل دې کار ډېر پښیمانه یم او له تا څخه بخښنه غواړم. ما ورته هیڅ ځواب ورنه کړ. بیا یې راته وویل چې راځه نن د یو ښکلي ځای ته په چکر بوځم تر څو دې له ما څخه د زړه ټولې ګیلې او خفګان ختم شي. زه هم ډېره خوشحاله شوم او ورسره ولاړم، خو خبره نه وم چې څه بلا راباندې راتلونکې ده. همغه و چې ورور مې زه یو هوټل ته یوړم او هلته یې راسره زور زیاتی وکړ او په ما یې جنسي تیری وکړ. ما ورته ډېر وزر او زارۍ وکړې خو هغه ونه منله. زه ډېره بېوسه او ناتوانه وم. ما ته د کور لاره معلومه نه وه. زه یو نابلد ځای ته راوستی وم. مجبور وم چې له ورور سره مې پاتې شم او ورور مې راباندې 4 شپې جنسي تیری وکړ. 4 شپې وروسته یې د کور په دروازه خوشې کړم او خپله وتښتېدو. زه هم غلی پاتې نه شوم او ورور ته مې د سختې سزا ورکولو تصمیم ونیول او پولیسو ته مې وویل چې خپل سکه ورور مې بدین سیمې ته د چکر لپاره بولی وم چې وروسته یې راسره په هوټل کې جنسي تیری وکړ. د پاکستان د مشرق تلویزیون له مخې یاده جنۍ سهرګل نومیږي چې 22 کاله عمر لري او خپل سکني ورور 4 شپې په چکر بیولې وه چې په همدغه 4 شپو کې پرې جنسي تیری کړی دی. ډیره مننه چې ویډیو مو تر پای را سره وکتله. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.